کله کله څوک مال او پیسې لري خو سکون او آرام نه لري. څوک بیا سکون او آرام لري خو مال نه لري. څوک بیا مال او سکون دواړه لري خو صالحه او په زړه پورې میرمن یې نه وي په نصیب. څوک بیا صالحه میرمن لري خو اولادونه یې نااهله وي. څوک بیا امر منونکي اولادونه لري خو دونه ګټه نه لري چې د دوی بس سي. د چا بیا ګټه بس او کافي وي خو اولادونه یې شریر او نافرمانه وي. د چا بیا ټول شیان پر زړه برابر وي خو په ځان کې ناروغه وي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي بېشکه چې دغه دنیا د حسرت او غمونو کور دی نه د خوشحالیو کور. د دې دنیا ژوند سم او سیده ژوند نه دی بلکې کږې لوړې او کښته لري. کم څوک چې دا دنیا وپیژني په راحتونو یې نه خوشحاله کیږي او په تکلیفونو یې نه غمجن کیږي. الله جل جلاله دا دنیا د امتحان کور ګرځولی دی او د آخرت کور د نتیجې معلومولو دپاره دی. الله جل جلاله د دې دنیا تکلیفونه د آخرت د نعمتونو د حاصلولو دپاره سبب ګرځولی دي او د آخرت نعمتونه یې د دې دنیا د تکلیفونو بدله او عوض ګرځولی دي. الله جل جلاله د دې دنیا ځینې راحتونه د دې دپاره درڅخه اخلي چې په آخرت کې نعمتونه درکړي او په دې دنیا کې دي د ځینو راحتونو په اخیستلو د دې دپاره امتحانوي چې په آخرت کې جزا او بدله درکړي. حاصل دا چې دا دنیا د سیده او برابر ژوند کور نه دی بلکې د کاژه واژه ژوند کور دی. نو دا ممکنه نه ده چې ستا ټول کارونه دې پوره او ستا د غوښتنې سره برابر وي. دا دنیا د دې دپاره چې پر موږ رحمت وسي کمه او ناقصه جوړه سوې ده. که د دې دنیا ټوله ژوند زموږ د غوښتنو سره برابر وای دا به زموږ دپاره لوی مصیبت وای. ځکه که ستا ټوله ژوند ستا پر طبیعت برابر وي نو ته د تل دپاره په دنیا کې پاته کېدل غواړې او د الله جل جلاله ملاقات دې نه خوښاوه. او په حدیث شریف کې راغلی دی کم څوک چې د الله جل جلاله ملاقات خوښ ولري الله جل جلاله د هغه چا ملاقات خوښ لري. او کم څوک چې دنیا خوښه ولري او د الله جل جلاله ملاقات یې نه وي خوښ نو د الله جل جلاله هم د هغه چا ملاقات نه وي خوښ او دا هغه تر ټولو لویه بدمرغي او بدبختي ده.